کونړ سیند د تاریخ ښکلا او فرصتونو ژوندی انځور ول دا خپله نه ده که نه خپله د لسو کالو پورې زه خدمتګار یم چې خدای پاک راته ژوند راکړي چې او انرژۍ وزیر په خپلو خبرو کې وایي چې موږ د کونړ په سیند درې لوی بندونه جوړوو. کله چې دغه بندونه جوړ کړو نو د کونړ سیند دغه لوی بندونه دومره ظرفیت لري چې موږ د ګاونډي هیوادونو ته هم برېښنا ورکولی شو. بیخه چې د واخان او یارکن ناوې سره نښلوي سرچینه اخلي. 11 میلیارده متره مکعب اوبه لري. د خپل سرمایه نامو سره لګښت کوي چې په دې کې حکومت جدي پاملرنه دې بند ته وکړي. یو دا خو چې جوړ شي ښه خبره ده، کارخانې به ورسره جوړې شي، پروژې به ورسره دغه شي، برق چې راشي دا یو ښه خبره ده، عوام به ټول پکې کاروبار شي. زما د وران وطن دردونه لا ټکه تیر کړه، زما د وران وطن دردونه د ټکه تیر کا، د وران وطن دردونه لا ټکه تیر کړه، د کونړ سیند دستا په هر یو چپه مې. خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ، موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو. کونړ سیند د تاریخ ښکلا او فرصتونو ژوندی انځور. کونړ سیند چې د هیواد په کچه لوی ارزښت لري او د آمو سیند څخه وروسته په هیواد کې دویم لوی سیند یادیږي. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي تاسې ټول به راترک روغ یاست. نن مې درته د پرمختګونو په خپرونه کې د کونړ سیند موضوع راوړې ده چې تازه د اوبو انرژۍ وزیر په یوه مرکه کې وینا کړې ده چې د کونړ په سیند باندې د درې لویو بندونو سروېګانې شوي دي او ډېر ژر به یو نړیوال شرکت ته دغه پروژه وسپارل شي تر څو عملي چارې روانې شي. درنو لیدونکو، په همدغه وخت چې د کونړ سیند لپاره یو کمپین روان دی، د کونړ سیند باندې بند جوړیږي او دا د ټولو افغانانو لوی ارمان دی. راځئ دلته په یو څو مختصر معلومات له تاسو سره شریکوو. کونړ سیند نه یوازې دا چې د اوبو یوه طبیعي حیاتي سرچینه ده، بلکې د دې ولایت طبیعي ښکلا ته یې هم وده ورکړي. د کونړ سیند د 4000 مترو په لوړوالي د هندوکش له بیخه چې د واخان او یارکن ناوې سره نښلوي سرچینه اخلي. د غرنیو ناونو او کږلېچونو په اوږدو کې د پامیر څخه رابهیدونکی د ګڼو کمکیو، شیلو او خړونو سره یوځای د اوبو کچه یې ورو ورو لوړیږي. د کونړ سیند بله مهمه او مرستیاله برخه د هندوکش له غرونو څخه د 4496 مترو له لوړې څوکې څخه رابهیدونکي اوبه دي چې د نورستان ولایت له باشګل، وایګل او پارون څخه راکوزیږي او د پیج سیند جوړوي. دغه سیند د خپل مزل په ترڅ کې د شوړی، کوړنګل او وټپور خوړ سره یوځای د اسداباد په زړه کې د کونړ د عمومي سیند سره یوځای کیږي. د کونړ سیند 11 میلیارده متره مکعب اوبه لري او د ننګرهار ولایت په بیسودو کې د کابل د سیند سره ګډیږي. دغه سیند د کامې، لالپورې او نورو سیمو څخه تیریږي، د لرې پښتونخوا په لور ځي او بالاخره د اباسین سره یوځای کیږي. کونړ سیند د کابل د سیند مرستیال دی. د کونړ سیند د 4000 متره لوړې څوکې د هندوکش څخه د ختیځې برخې نه سرچینه اخلي. د کونړ بل مرستیاله برخه د هندوکش د غربي برخې چې 4406 متره د لوړوالي د غربي څوکې څخه سرچینه اخلي او بیا دغه د کونړ ولایت د عمومي سیند سره یوځای کیږي. د کونړ سیند چې دی په مجموع کې 11 میلیارده متره مکعب اوبه لري چې بیا د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ کې د کابل سیند سره یوځای کیږي. د کونړ سیند د افغانستان د سترو سیندونو له جملې څخه دی چې تر آمو وروسته لوی ارزښت لري او په تاریخي اثارو کې په لومړي سر کې پر اساس شهرت لري. کونړ ولایت په مجموع کې د اوبو 2 لویې سرچینې لري چې یوه یې د کونړ عمومي سیند او بله یې د پیج سیند په نامه یادیږي. د کونړ عمومي سیند چې د شرقي هندوکش له بیخه سرچینه اخلي چې د اوبو اعظمي اندازه د سرطان او اسد په میاشتو کې 1970 متره مکعب په پی ثانیه کې، اصغري اندازه د جدي او دلوي په میاشتو کې 132 متره مکعب په پی ثانیه کې ده چې په اوسط ډول یې د اوبو اندازه 409 متره مکعب په پی ثانیه کې ده او همدارنګه د پیج سیند چې د نورستان څخه سرچینه اخلي د اوبو اعظمي اندازه یې 215 متره مکعب په پی ثانیه کې، اصغري اندازه یې په 9.10 متره مکعب په پی ثانیه کې چې په اوسط ډول یې د اوبو اندازه 43 متره مکعب په پی ثانیه کې ده
او کله چې دواړه سیندونه سره یو ځای شي نو بیا یې د اوبو اعظمي اندازه د سرطان او اسد په میاشتو کې 1830 متره مکعبه په پی ثانیه کې، اصغري اندازه یې د جدي او دلوي په میاشت کې 149 متره مکعبه په پی ثانیه کې او په اوسط ډول یې د اوبو اندازه 528 متره مکعبه په پی ثانیه کې ده. سیند د خپل ځانګړي جغرافیایي موقعیت له امله یوه بېساره سیمه پیژندل کیږي. د کونړ سیند دواړو خواو ته لوړ لوړ غرونه لیدل کیږي او شنې ونې او د طبیعت ښکلا لیدل کیږي. د کونړ سیند له واخان څخه د خپل سفر پیل کوي او د کونړ ولایت په اوږدو کې بهیږي او بیا د کابل سیند سره یوځای کیږي. د دې سیند شور او طبیعي ښکلا هر سړی ځان ته جذب کړی دی یا د سیمې ډېر مینوال یې ځان ته جذب کړي. په اخترونو او په نورو ډېرو میلو کې مختلف قسمه ولایتونو نه په زرګونو سیلانیان د کونړ سیند د طبیعي ښکلا لپاره راځي تر څو دلته یو ذهني سکون ورته پیدا شي. د کونړ سیند د خلکو لپاره یو ستر نعمت دی، یعنی د افغانستان د خلکو لپاره یو ستر نعمت دی چې باید ګټه ترې پورته کړي. د کرنې لپاره د کونړ سیند اوبه د کرنې لپاره یو مهمه وسیله ده، یعنی د کونړ د سیند اوبه چې مهار شي د کرنې لپاره د مشرقي ډېر ولایتونه یعنې ډېرې ځمکې په لکونو جریبه ځمکه خړوبولی شي. د کونړ سیند که چیرته د کونړ سیند اوبه په سمه توګه باندې مهار شي لرې نه ده چې د افغانستان د خلکو ژوند بدل کړي. لکه څه ډول چې د اوبو او برېښنا او د اوبو او انرژۍ وزیر په خپلو خبرو کې وایي چې موږ د کونړ په سیند 3 لوی بندونه جوړوو. کله چې دغه بندونه جوړ کړو نو د کونړ سیند دغه لوی بندونه دومره ظرفیت لري چې موږ د ګاونډي هیوادونو ته هم برېښنا ورکولی شو، چې دا به شاوخوا په زرهاو افغانانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د کار زمینې ترڅنګ یوازې دا نه چې افغانان دې په همدغه بندونو کې کار وکړي او د کار زمینه به ورته برابره شي، بلکې د دغې ترڅنګ په سوونو مالدارانو دهقانانو ته به د خپلو حاصلاتو کې لا پرمختګونه پیدا شي او د افغانستان حاصلات به ورسره لا وده وکړي. افغانستان به د غلې په توګه باندې یو بسیا هیواد شي. درنو لیدونکو، دا چې د کونړ سیند څومره ارزښت لري، څومره مهم دی او څومره ګټې لري، طبعا په دې به ټول افغانان سره پوهېږو، ځکه یې دا ارمانونه دي چې موږ افغانان همیشه دا غږ پورته کوو تر څو د کونړ په سیند دغه 3 لوی بندونه جوړ شي. د سردار محمد داود خان په وخت کې د اسمار ولسوالۍ په سره سیمه کې د کونړ سیند باندې سروې وشوه او سردار محمد داود خان همدغه سیمې ته خپله هم راغی چې تقریبا ویل کېده 2.5 میګاواټه شاوخوا برېښنا به دغه بند تولیدوي. خو له هغې وروسته افغانستان د ډېرو بدبختیو کور وګرځېدو، په دغه خاطر د کونړ سیند دغه پروژې ډېرې شاته پاتې شو. له هغې وروسته چې هر نوی حکومت راځي د دې لپاره خورا هلې ځلې کوي تر څو یو لوی بند پرې راجوړ کړي، خو تر اوسه دا هیلې پوره نه شوې. اوس په دې وروستیو کې اسلامي امارت ډېر ورنږدې شوی دی، لکه تېر وخت کې د چین د یو څو شرکتونو سره البته خبرې کړې وي او هغوی دې ته لیوالتیا ښودلې وه تر څو د کونړ په سیند باندې پانګه اچونه وکړي. او اوس تازه ویل کېږي چې د کونړ په سیند سروېګانې شوي دي او ډېر ژر به یو نړیوال شرکت ته وسپارل شي تر څو پرانیستی وشي او عملي چارې روانې شي. خو دا چې عام ولس څومره خوښ دی او کومه قربانۍ ورکولو ته اړ دی او یا ولاړ دی یا ټټر ډبوي چې زه به د کونړ سیند لپاره دغه قرباني ورکوم. راځئ په دې لنډو کلیپونو کې اول د خپل نه د کنه خپل د 10 کالو پورې زه خدمتګار چې خدای پاک راته ژوند راکړي چې څومره استیل او د 10 کالو پورې نه دومره په ځل ارمان دي او بقایا نه د کنه چا خبره چې څومره مې وستوان کیږي د مالی دا بم زکومه ماستر پلان عملی شي کونړیان ورونه ټول کلیوال دا هم خاخ دي چې خپل مالی مرستې مو سره کوي، د خپل سرمایه نامو سره لګښ کوي چې په دې کې حکومت جدي پاملرنه دې بند ته وکړي. یو دا خو چې جوړ شي ښه خبره ده، کارخانې به ورسره جوړې شي، پروژې به ورسره شي، برق چې راشي دا یو ښه خبره ده، عوام به ټول پکې کاروبار شي. زما د وران وطن دردونه لا ټکه تیر کړه، زما د وران وطن دردونه د ټکه تیر کړه، د وران وطن دردونه لا ټکه تیر کړه، د کونړ سیند دستا په هر یو چپه مین یم. دغه خلکو ویناوې تاسې واورېدې
عام ولس ډېر خوښ دی چې د کونړ په سیند باندې لوی بندونه جوړ شي او موږ یې لویې قربانیو ته اړتیا ده. لکه دغه یو کاکا جان چې وویل زه هره میاشت کولی شم 10,000 افغانۍ قرباني ورکړم تر څو د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ شي، ځکه دا د افغانستان د ثبات نښه ده. دا د افغانستان لپاره یو لوی پرمختګ دی. درنو لیدونکو دغه ویډیو یو کامپین دی تر څو موږ هم په دغه کامپین کې ونډه واخلو. راځئ تاسې دغه ویډیو در سره ښه ډېره شیر کړئ، ملګرو سره یې شریکه کړئ تر څو همدغه غږ پورته کړي او ډېر زر په کونړ سیند په دغه 3 لویو بندونو باندې کار روان شي او بالاخره موږ ټول افغانان ترې ګټه واخلو. موږ په افغانستان کې د برېښنا ډېرې لویې ستونزې لرو او دغه ستونزې به ټولې حل شي. درنو لیدونکو د کونړ سیند ما سره داسې الفاظ نشته چې د کونړ سیند ستاینه، تعریف، معرفت پې زه وکړم، ځکه دا موږ ټولو ته معلومه ده چې د کونړ سیند خورا ډېر لوی ارزښت لري. نور پې ډېر نه غږېږو. دغه ویډیو یو پیغام دی او د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر بیا چې زهر رحمان ستاسې ګرانه چوپړ کې زیږېږي د یو سوکاله او بد افغانستان په هیله او د دغه بند آبادولو په هیله. خدای په امان.